جلال آباد ښاروالۍ د اومې ناحیې اړوند درونټې ساحه کې د دخولي دروازې جوړولو هوکړهلیک له یو ملي سوداګر سره لاسلیک کړ. د هوکړهلیک په مراسمو کې جلال آباد ښاروال وویل دا دروازه د 6 میاشتو په موده کې جوړیږي چې له 8 تر 10 میلیونه افغانیو لګښت پرې راځي. موږ د دې سره خبر کړی د موږ سره په دې کې منښت کړی چې دغه دروازه به په اساسي ډول سره دلته جوړیږي. نو دغه دروازه تقریبا ان شاء الله په 6 میاشتو کې به تکمیلېږي. 8 تر 10 میلیون پورې لګښت ورباندې راځي. د ننګرهار ولایت مقام مالی او اداري رئیس د هیواد په آبادولو کې د سوداګر رول مهم یاد کړ او له ملي سوداګرو یې وغوښتل چې د هیواد آبادۍ کې برخه واخلي. په افغانستان کې سرتاسري امنیت دی، نن د خدمت وخت راغلی دی، د کار وخت راغلی دی او دغه مشران دغه د امارت اسلامي د نظام خلک ستاسو خادمان دي. تاسو کوشش وکړئ چې په نن عصر کې که تجاران دي که نور داسې خلک دي د افغانستان وګړي دي، نن د خدمت ځای دی، د مسؤلینو دروازې ستاسو پر مخ خلاصې دي. خپل مشورې خپل مجالس ورسره شریک کړئ. دغه دروازې جوړونکي ملي سوداګر وایي د ملي احساس له مخې غواړي د ښار ښکلا لپاره دا دروازه جوړه کړي او له نورو سوداګرو هم غواړي د هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. موږ 40 کاله په وطن کې انقلاب تیر شو، اوس الحمدلله امن راغلی ده. زموږ ټول ملي تجارانو نه، ټول افغانستان ملت نه، ټول خلکو نه مې راته تقاضا ده چې موږ لاس په لاس وطن ته ښکلا ورکړو. ټول د اسلامي امارات په غاړه باندې نشو اچولی، څه هر شی دې موږ ته کوي. د غونډې یو شمېر ګډونوال بیا په نورو سوداګرو هم غږ کوي چې د هیواد آبادۍ او ښېرازۍ برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا د جلال آباد لپاره د ملک لپاره دا یو ښایست ده او نورو پانګوالو چې که په جلال آباد کې دي که په کابل کې دي که د افغانستان په 4 ولایتو کې دي، هیله توقع ترې کوو چې د ملک ته ښایست ورکوي، ښکلا ورکوي. د جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین دغه راز په نورو سوداګرو هم غږ کوي چې د جلال آباد ښار په ښېرازۍ او آبادۍ کې ورسره همکاري وکړي.